د مرګ نرستو مړې چې سړی په خوب کې وګوري نو دا مړې چې دی دا په عالم حق کې دی دی چې څه وایي نو دا رښتیايي او چې په هر حالت کې دا مړې دی وګوري نو دا هم رښتیايي ځکه چې مړې په عالم حق کې دی هغه دروغ نه وایي زه خپل ځاني یو واقعه درته وایم زمونږ یو استاد و هغه تجارت وکول په هغه تجارت کې هغه وفات شو یو 2 کاله پس ما خوب کې ولید چې ما تاغه په خوب کې وای چې بچیا زما حساب په 2 کاله کې خلاص شو خو صرف په 500 روپو کې راګیره ما په سواد کې فلانه نامه ده داغه ما باندې 500 روپے قرض ده نو زما ورور ته وایي چې فورا هغه پیسې ال توره سي زکه چې زما ټول معاملې چې د 500 روپو ته بند زه سار وختي لاړم او هغه ورور ته مې ولاوي هغه پټ کی روان شو پیسې چې هغه سړی ته یوړې هغه ته وام نه غسته هغه ما ور بخلی تقریبا شپږ ورځې پس مولانا صاحب بیا ما خوب کې ولید ما ته وی چې زما د 500 معاملہ صفا شو او زه جنت تلاړم نو عرض میں داو چې مړې چې دا په عالم حق کې وي او چې ارڅنګ وګوري نو هغه صحیح وي بعضی وخت کې بعضی خلق ته رؤیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وشي ناغا یا خو په ډېر خشان کې وګوري او یا که ذات اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شان کې وګوري چې یا جامع خیره نه یا وغیرہ وغیرہ نو د دې په دا معنی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس چې هغه شیشه ده د چې ورته وکته نو دته د خپل مخ پکې ښکارا شو نو داغه په ذات کې نقص نشته نقص په د کې چې ورته ښکارا شو چې تا کې دا نقص ته ذکر په خوب کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا نقص ولید بعضی وخت کې بعضی ائمه چې دي هغه خدای په خوب کې لیدلې لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق راضی چاغه یو کم سل کرته الله تعالی په خوب کې لیدلې حضرت امام حنبل رحمت الله علیه چې د متعلق راضی چې د خوب کی ګوري چې الله تعالی ته می پیشي وشو نو ماته تاسو کو
چې یا الله ته په څه شي خوشحالېږې ډېر؟ و الله پاک ما ته وایي چې زه ډېر خوشحالېږم بتلاوت القرآن. څوک چې د قرآن تلاوت ډېر کوي زه په دې ډېر خوشحالېږم. نو دی ائمهو په خوب کې الله تعالی سره هم راز و نیاز شوی دی. لاندې سطح تراشي د غرغشتو مولانا صاحب دا زما د خپل اوریدو ور سره د ناستې خبره ده. مولانا صاحب فرمایل چې ما په توحید کې او رساله لیکلې و. نو چې رساله ختمه شوه نو د شپې پروت یم، یو دوه کسه راشي او ما ته وایي چې روانېږه. ما ورته وایي چې چېرته مې بوځئ؟ وی راته وایي چې الله تعالی ته دې پیش کوو. نو ماړه کې دا خیال وکړو چې دا ما به د رساله کې څه غلطي کړې وي نو ځکه زما خدای ته پیشي کی. وی چې الله ته پیش کړم نو ما ته وی چې نصیر الدین دا رساله تعالی کړی ده. وی ما ورته وی چې آو یا الله مالی کړی. وی راته وی چې زا تا چې زما په توحید کې رساله لیکلې ده نو ما هر څه درته معاف کړه. نو عرض میں داو چې خوب چې ده دا عالم حق ده. په خوب کې چې څه وګوري هغه رښتیا وي. تاسو به وایئ چې دنیا کې سړي ته هر څه څنګه معاف شو. تاسو کا مجلس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه وکتو. دنیا کې داسې خلق موجود وو چې لامړه نه وو او په دنیا کې ورته زیری د جنت شوی. عشره مبشره چې دي په یو ټکی مسجد قبلتین کې مدینه منوره کې د اجیانو صاحبانو لیدلې ده. مدینه منوره کې ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنځ بیت المقدس طرف ته کول او چې د اسلام قوت او زور پیدا شو نو الله ورته وی چې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. زګورم چې ستا په زړه کې څه تمنا ده. تمنا دې دا ده چې خدای ما هغه کعبه ته واړوه چې کومه کعبه زما نیکه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې. نو فلنولینک قبلة ترضى. زر دې چې هغه قبله ته به دې واړوم چې ته پې راضي کېږي. نو منځ کې ولاړ دي، 2 رکعاته شوي او 2 پاتې دي. او وحی راغله چې فول وجهك شطر المسجد الحرام، مخ وګرځوه د کعبه طرف ته. نو په مانځه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس نه مخ کټ کو کعبه طرف ته مخ. دې کې 10 کسه ولاړو ورپسې کسان ډیرو، خدا 10 کسه ورپسې فورا تو شو ورپسې ودرې. نور خلکو ته دا خیال راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته منځ کې سهو شو.
د لسو تړه کې دا خیال راغی چې پیغمبر نه ساوه کیږي. تاسو خیال راغی پیغمبر نه ساوه کیږي. نو چې منځو شو نو وحی رااله چې د لسو کسو ته ووایه چې الله وایي تاسو په ژوند جنتیان دي. تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو چې په دنیا کې هم الله زیره د جنت خلق تکړه چې په هغه 10 مبشراو کې دا لوی لوی اکابر صحابه وو. یاد دي چاته د 10 مبشرا نامه؟ بے نظیر نامه درځي. خدای مرکا خدای بندگانو ابس عمرم تیر په خدای قسم چې په دې خپل ژوند ډېر خپېمانه یې ډېر بخپېمانه انټرویو واغسته کیږي. تاسو کې دا څوک سرکاري ملازمان چې دي دې پیپریږي چې انټرویو څو وخت کې اغسته کیږي نو ورته وایي چې پاکستان لومبه چا جوړ کړو. نو چې کوم الک له نو ورځي چې پاکستان لومبه چا جوړ کړو نو انټرویو کې فیل شي. تاسو ته وکی چې په ټوله دنیا کې 100 بادشاہان دي. په ټوله دنیا کې 100 بادشاہان دي او دل نه ورځي نو په انټرویو کې فیل شي. تاسو ته وکی چې پاکستان کې 100 دریابونه دي او دل نه ورځي نو په انټرویو کې فیل شي. تاسو ته وکی چې ستاسو د پیغمبر څو نامې وي او دل نه ورځي نو په انټرویو کې فیل شي. دغه سه انټرویو به د قیامت په ورځ هم کیږي چې 10 مبشره څو کسانو او څه نامې وي. تاسو به څه وایي؟ نو ستاسو ژوند چې دی د لیونی خوب دی. د لیونی خوب څنګه ای؟ اے بزرگوی زندگی خواب ہے دیوانے کا، زندگی خواب ہے دیوانے کا، نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. زندگی خواب ہے دیوانے کا، نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. دا جون د لیوانی خوب دی. لیوانی چې خوب وګوري نه په خپله به پوهېږي او نه په بل پوهولی شي. نو زمونږ ژوند چې دی د لیوانو ژوند دی، نه په خپله پوهېږو او نه بل پوهولی شي. بس عمر هیڅ په خوند د ژوند پوه نه شو او زندګۍ هم څه خوند ونه کړو. که تاسو خیال وکړئ د ما دې جومات ته دا غریب خلک ډېر راځي، دا غوا غوړ دې ځای نه تښتي، ځکه چې دلته د کونیانو ستنې وي کله کله. دا خانان مانان چې دي دا دلته نږدې نه راځي. هغه ستن د کونیانو نه ماشوم ته چې ستن داسې لرې نه ښکاره کړي نو په ټوپونو شي. نو تاسو دا غریب خلک خیال وکړئ چې د موره پیدا شوئ نوم خوار وی، چې رالوی شویم خوار یی، چې ځوانان شویم او دوه ورځې وادم چې ډولۍ سره په منډه منډه روان یی، چېرته سپیره غوندې ډولکي مار در سره و، او چې د واده دوه ورځې دې تېرې شویم د خدای په قهر اخته شوې، د وریځو پیسې راوړه او د غوړو راوړه او پلانی قرض راوړه او ډینګلی قرض راوړه. مور دې بیا شر شو کوي، نو مور پلیتې ته وایي چې هم ته پې ګډې دي بیختي وزه او زه څه چل وکړم. تاسو خیال راغی
نو ټول عمرم سپیرو په بد حال او د خدای په قهر کې اخته تیر شوی او د دین میدان کې مون بیا دا پوزیشن دی چې د 16 نه په 15 نه پوي اوس په ایمان وایي چې 99% سچ 100% مسلمان دا سي دي کدومره تاسو ته وکړي چې دا پیغمبر ته پیغمبر ولي وایي پیغمبر ورته ولي وایي والله کبھی پوری تو د چا په مذهب امام ته امام ولي وایي د امام څه معنا مذهب ته مذهب ولي وایي دین ته دین ولي وایي نو زما عزیزانو عرض میں داو چې خوشه بس عمر د دې قوم تیر تعظیم قهر اخته قوم دی وقتی طور د سارورونه دی خو چې واخه وګوري یا بوس وګوري په ورمنډه رستو انجام ته سوچ نه کوي چې انجام به څه زمونږ مثال د څه دی لکه یو دوه خزې وي زړې زړې ډېر زړې نو د یو دوه الکانو جګړه و یو وی چې خدای لوی دی او بل وی چې رسول لوی دی نو په جګړه کې زړو خزو تورل چې تروړیانو زما د جګړه ده دی وی چې خدای لوی دی او زه هم چې رسول لوی دی نو تاسو خو سپین سری یې مشران لګ په خبره پويږي اوس خدای لوی دی که رسول لوی دی ا زړو ورته وی چې خدای دې ستاسو دواړو بیړه غر کوي خدای او رسول پکې کم ځای نه مرو وستو زمون خدا سے خزمانت رشوه ده چې یو شاه دوله او یو شاه منصور دو ملکانو د کلی فیصله به کولې تاسو د نوې زمانه په کې خدای او رسول امر پیدا کړ تاسو هغه خلک نو شاه دوله او شاه منصور پسې ګرځي د کلی بامبړانو منبرانو منګانو امپیګان دا بامبړان پیژنې چې دا او کې وقتی طور سره درک لګي اوس اشاره مباشره او کې څه درک لګي چې ته نامیز دکې یا پیغمبر کې څه درک لګي چې ته نامیز دکې تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې داو چې دا وخت ډېر لند در باندې را روان دی ډېر لند د سکندونو او د منټونو خبره ده ټک ټک کې به در باندې راشي نو انټرویو کې به فیل شي هغه ورځ مې چاته وی مال د قبر سوال جواب به په کومه ژبه کې کیږي کومه ژبه کې یعنی کومه ژبه کې پښتو کې به کیږي کنه مال دا پته مو لګوي چې د قبر سوال جواب به په کومه ژبه کې کیږي اوس چې کومه ژبه کې کیږي او جواب نه درځي دا لا بل غم وي اوس خپل خو بدر نه لار شي کنه او خپل چې دی واخلي التدی کیږي خود سنبال کا بدر نه لیک دی خپل چې دی واخلي التدی کیږي خود سنبال کا بدر نه لیک دی د قهر در تبراشی د قهر ریګ دی تکیا د خدای شاپ ګورستان کې سترګي بنا کړه پلار سمزا غماستا شاکړه تر نه پسنګزا سترګي بنا کړه پلار سمزا غماستا شاکړه تر نه پسنګزا هرسته ډیر دی ستے نہ کم کا چشمان درون کا پخپل گریوان کی زانتا ہوں ډیر لنډ وخت